أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة آل عمران مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. دا مدنی سورت تے او دا سورت د سورة انفال نا رست نازل شوه دی په دویمه هجری کې. په دویمه هجری کې رمضان مبارک کې د غزوه بدر واقعه رااله، نو په سوره انفال کې د هغې ذکر دی. او بیا په شوال کې په دویمه هجری کې د غزوه احد واقعه رااله، نو دی صورت مبارکه کې د غزوه احد ذکر دی. په دویمه هجری کې دوه غټ واقعات راغلیو. یو د احد غزوه او بل د نجران وفد. د نجران نه د عیسایانو د غټو راهبانو او علماو یو وفد مدینې ته راغلیو، چې په دې کې 80 کسانو، او پای کې د هغوی یو مشهور او لوی راهب عاقب هغه شریک و. نو هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د عیسی علیه السلام په الوهیت باندې بحث وکړلو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی له د هغوی د هغه شبهاتو جوابونه ورکړل، لیکن هغوی جان بوجھ کر د هغې مخالفت وکړلو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته د مباهلې هغه دعوت ورکړلو. یعنی کله چې یو مسله داسي چې فریقین دواړه هغه نه تسلیموي، نو آخرنۍ هغه طریقه پای کې مباهله کولی کېږي. مباهله معنا هلاکت غوښتل. نو دوی دواړه بیا د الله تعالی نه هلاکت وغواړي، دا دواړه ډلې چې په مونږ کې څوک په ناحقه دي، نو الله تعالی د خپل غضب په هغوی باندې نازل کړي. نو دغه عیسایانو چې کله دوی ته نبی علیہ السلام د خبرې نه منلو نه پس او د قرآن پاک د دلایلو نه منلو نه پس دوی ته د مباهلې دعوت ورکړلو، تاسو هم خپل اهل و عیال راولئ، تاسو هم راشئ، زه به هم د خپل کور افراد راولم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، حضرت فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها، حضرات حسنین دا ځان سره روان کړل چې دا زما د کور زما د خاندان کسان دي، مباهله کو، زبا د ځان د پاره هغه د الله تعالی غضب وغواړم که چېرې مونږ په ناحقه یو، او تاسو به د ځان د پاره وغواړئ که چېرې تاسو په ناحقه یې.
نو هغوی خو پوهېدل چې دا پیغمبر دی او د پیغمبر سره مباهله کول خپل ځان او پوره خاندان تباه کول دي. نو هغوی د مباهلې نه انکار وکړلو او جزیه چې ده یې قبوله کړه چې بس مونږ به تاسو ته جزیه درکو او په دې باندې ستاسو سره صلح کوو او صلح یې وکړله، جزیه ده یې قبوله کړله. نو دا واقعه د سوره آل عمران په اول حصه کې د نجران د دغه وفد هغه شبهات او دای جوابات دي، او په دویمه حصه کې د غزوه احد هغه واقعه ده. دې سورت مبارکه ته سوره آل عمران هم ویلې کېږي او سوره مجادله ورته هم وایي، او نور نومونه هم د دې احادیثو کې راغلي دي. مشهور نوم یې سوره آل عمران دی. نو عمران چې دی دا د بیت المقدس امام و او دا مریم علیه السلام دا د لور ده او د بیبي او د مریم علیه السلام یعنی د عمران د بیبي او د عمران د لور مریم علیه السلام او د هغې د ترور چې هغه د عمران خینه وه او د زکریا علیه السلام بیبي وه، او بیا د هغې زوی یحیی علیه السلام. د دې ټولو تذکره چونکې دې صورت کې کړلی شوې ده، دې ته آل عمران د عمران د خاندان صورت ویلی کېږي. فرمایي چې دې صورت مبارکه کې 4 حصې دي او اول حصہ د 63 نمبر آیت پورې ده او په هر حصہ کې د مضمون په اعتبار سره 3 بابونه دي. اولنی باب چې دی دا د 17 نمبر آیت پورې دی. په دې کې اثبات د توحید کړلی شوی دی او بیا په هغه مشرکینو باندې او هغه بدعتیانو باندې رد کړلی شوی دی چې هغوی یو غلطه خبره د مشتبه آیتونو نه او مشتبه احادیثو نه د خپل غرض خبرې او نوی خبرې ثابتوي، او کم چې د قرآن پاک محکم آیتونه دي صریح واضح پای کې یو حکم راغلی دی نو هغه نظر انداز کوي، او کم ځای کې چې څه خبره هغه یو آیت دی او هغه محکم نه دی متشابه دی بس په هغې پسې لګېدلي او پای کې خامخا د خپل غلطې خبرې دپاره دلیل جوړول، د غلطې عقیدې دپاره دلیل نیول، دا کوشش کوي. نو دا غو ذکر دی. الف لام میم دا حروف مقطعات دي. مقطعات معنی جدا جدا، یعنی الف جدا ویل، لام جدا ویل، میم جدا ویل. دا اکثر د قرآن پاک د سورتونو په شروع کې راغلي دي او
دا هم د متشابهاتو نه دي، دې ته متشابه وای. یعنی متشابه هغه آیتون ته وای چې د هغې معنا باندې الله تعالی پوهیږي. نو مونږ دغه وایو چې د دې حروفو په معنا باندې الله تعالی پوهیږي، مونږ د دې په معنا باندې نه پوهیږو. نو دا ویل دا د دې علم دی، د دې آیت متعلق علم دقه دی چې د دې په معنا باندې الله تعالی پوهیږي. که یو سړی وایي چېر زما علم لږ سیوا دی، زه پې هم څه نه څه پوهېږم، نو ګویا چې دې کس ته علم نشته دی، ځکه دې خو دقه علم دی چې د دې په معنا باندې الله تعالی پوهیږي. نو دا هم د متشابهاتو نه دی، او دا داسې متشابه آیت دی چې د دې په معنا او مقصد تفسیر په هر څه دا د الله تعالی په علم کې دي. بعض آیتونه داسې متشابه دي چې د هغې معنی خو مونږ له راځي، خو په مقصد یې مونږ نه پوهېږو او مونږ یې په کیفیت باندې نه پوهېږو. نو فرمای الله تعالی چې دی لا اله نشته دی لایق د عبادت، نشته دی بل څوک معبود الا هو مگر هغه دی. دغه الله تعالی چې دا معبود دی، صرف هغه د عبادت لایق دی. دا اثبات د توحید وکړلی شو او دی باندې دو دلایل ذکر کوي. الحیو چې همیشه د پاره ژوندی دی، گویا چې د معبود د پاره حی کېدل دا ضروری خبره ده، ځکه چې معبود هغې ته وایي چې د هغه نه هر وخت هغه بندگان خپل حاجتونه وغواړي، نو د هغه ژوندی کېدل ضروري دي. نو عیسایان یو طرف ته د هغوی ناپوهي دا ده چې عیسی علیه السلام ته معبود وایي، او بل طرف ته وایي چې هغه پانسي شوی دی، حالانکه مونږ د هغه د پانسۍ نه انکار کوو. مونږ وایو هغه الله تعالی اسمان ته ژوندی خېژولی دی، او مونږ ورته معبود نه وایو، مونږ ورته پیغمبر وایو، او دوی ورته معبود وایي او خبره دا کوي چې هغه پانسي شوی دی. او بیا هغه پانسي کېدل چې دا یعنی د چا پیغمبر یا د دوی په نسبت باندې معبود چې هغه پانسي کړلی شو، نو پکار ده چې تاسو د پانسۍ سره نفرت وکئ، ځکه ستاسو پیغمبر ته هغه په دې سره تکلیف رسولی شوی دی، نو دوی هغه پانسۍ هغه نښه خپل شعار جوړ کړی دی، هغې د سجدې لګوي او هغې په غاړه کې اچولی. په هر ځای کې دغه د کراس نشان جوړ کړی. نو دا د هغوی هغه د ناپوهۍ انتها ده. پکار چې دا نشان دوی اړو لیدلی نه شوی، دا پې بد لګېدلی، او هغې په هر ځای کې هغه لګولی. نو فرمایي چې الحیو الله تعالی ځکه معبود برحق دی چې صرف هغه ژوندی دی، او که نور څوک ژوندي نو هغوی دپاره یو انتهایی، که یو سړی ژوندی و خامخا بیا چېرته وفات شي، او صرف د الله تعالی ذات داسې دی چې هغه له ختمېدل نشته دی. نو دا د معبود کېدلو اولنی دلیل شو. القیوم او چلونکی دی نظام لره، قایمونکی دی نظام لره،
او د معبود د پاره دا ضروری صفت ته چې هغه نظام چلی نو که دا نه څوک سوال کوي نو هغه به د هغه سوال قبلی د نظام مطابق. نو فرمای چې دا دویم دلیل شولو. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم. الله علم دې په معنا د دې حروف باندې. الله الله تعالی چې دې لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر هغه دې الحي همیشه ژوندی دی القیوم او قائمون کې دې نظام لره. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې کامل عمل را نصیب کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.